السلام علیکم. د کور دپاره ما وي اف ډي انورټر ولګولی. شیشې کمې دي، 8 دانې دي په سیریز کې. پاور آف یې راوړی. په کور کې کوم کارونه ورباندې کېږي او څه کار کوي په اتو شیشو باندې، کوم کار کېږي، کوم سیټینګان ورته ضروري دي هغه درته ښیم. دا خاص کار د کور دپاره، سمرسیبل نه، د کور کارونه شانګل مکمل درته ښیم. داسې نه چې هر شی ورباندې نه چلېږي، زه درته ښیم دغه شیان ورباندې چلېږي. خبره تر اخره پورې راسره واوره، په غور سره یې واوره، نو بیا به هسې نه نقصانونه ورباندې وکړي. اول به پاور آف له مخه لرې کړو، ځکه چې ولټیج کم دی. خالي 8 دانې شیشې په سیریز کې 400 واټه ورته لګېدلي دي. د پروګرام بټن به انټر کړې، دلته راځي پي ای ته به ورشئ، ډیټا انټر بټن به ووایي 20 راځي، بیا به ډیټا انټر ووایي. دلته به کوډ ورکړې 40 921. ډیټا انټر بټن به ورباندې ووایي، یعنې دا د پي ای د پروګرام یو کوډ دی، دا به ورکوي، پاسورډ یې دی، دا به ورکوي پي ای 01 راغلی. اوس به دلته ورسو 4 ته، د هغه انپوټ ولټیج، کوم ولټیج چې دلته دننه ورځي د هغه دپاره دی. نو دا زیات دی، دا به موږ راکم کړو، ځکه د پاور اپ به خود به خوده له مخه ځه لرې سي. موږ د کور کار ورباندې کوو، ضروري نه ده چې پر 220 دسي، پر 200 پر 2500 پر هر څو باندې چې کې پر هغه باندې صحیح دی. موږ بیا پر 250 کو. ډیټا انټر بټن به ورباندې وو، پاور اپ به یې چک کړو، پاور اپ ختم شوی. اوس دی رانخي، اغوار یې رن نه اخیستی، اوس دی رانخي صحیح سو. اوس سټارټ اخی دی. نو اوس پاته دي نور سیټینګان، لا خو خدای را کلیر سوی. ولټیج د شیشو لخوا را روان دی 300 په یو پینټ کم اناویا را روان دی. نو د هیټر د ګیزر د کور د 220 ورک یا د کرنټ دپاره یا د ولټیج دپاره به دی کافي دی، ټیټ کار کوي، لږ خوا صحیح دی. اوس ورځو د نورو سیټینګانو دپاره. اول به ورسې د پي وي 04 دپاره، د کور دپاره دغه سیټینګ بلن ضروري دی چې پي 0 به انټر کړې، دلته به ورسې 12 انټر به کې. دا پر 20 سکنډه باندې جوړ دی د بندېدو دپاره، یعنې 20 سکنډه اخلي بیا دی بنده شي. هغه یې ورختم کړه، ځکه چې بیداره بند شي هغه صحیح دی. سمرسیبل خو نه ده، ځکه هیټران ورباندې چلی بس ډایرکټ څنګه تاسو بټن ورباندې وولی بس دی بند شي، صحیح دی. نو او د پي وي د پي 011 والی چې دی هغه پر 20 سکنډه دی. هغه که چیرې پر 20 سکنډه باندې پرېږدي هم صحیح دی، که چې 10 کې هم صحیح سو. دا یې فارغه سو دا سیټینګ. اوس به ورسو پي 2 ته، پي 2 و انټر کې، دلته به ورسې پي 204 ډیټا انټر بټن. نو موږ په پي ای 04 کې ولټیج 250 کړی وی، دلته هم 250 دی په خود، یعنې په خپله جوړ شوی دی. خو اوس به موږ تر دا هم کم کړو، 220 نسو ورکولی، ځکه چې د دې فریکونسي جټکې وي. بیا هم هیټر، استري، ګیزر دا درې شی ورباندې چلولی شي، ښه ایزي خو سزیه د هغه دپاره به څه برق نور هم کم کې، 100 به کې، بیا به 180 کې. که بیا چیرې هیټر صحیح نه ګرمېدی یا استري صحیح نه ګرمېدی یا ګیزر صحیح نه ګرمېدی، بیا یې ور 190 که ور 200 که، خو تر 200 بالا په کار نه دی، ځکه چې سوځېدل کوي سپرینګان سزي شیان سزي د فریکونسي جټکې وي. ډیټا انټر بټن به ورباندې ووایي. د پي وي 04 والا سیټینګ بیا لا هم ورچک کړو. ها یو پکې یو سیټینګ بل د پي بي ته به ورسې، ډیټا انټر بټن به ووایي. په اول 0 دلته ډبل 0 دې انټر کړه، دلته 01 راځي، دا به 0 کې، او دلته بیا پي بي 01 چې د انټر کړئ، دلته هم 0 راځي، 1 راځي، دا به هم 0 کې، 1 راځي 0 به کې. ډیټا انټر بټن به ورباندې ووایي. نو دا سو د کور دپاره دی تیار. د پي بي 0 والی بیا چک کړو چې یو وارې رن کړو، سټارټ یې کړو، او هیټر هم درته چک کومه چې هیټر څنګه بل دی. اوس دی سوی سټارټ، رن سوی. امپیر به چک کړو، 180 بجلي هیټر در روانه ده، هیټر ورباندې بل دی، صرف په 100 پینټه کم 1 امپیر لوډ. هیټر اخیستی دی، سپرینګ وړکی دی، 1000 المنټ پکښې دی، 1000 والا سپرینګ پکښې دی، د 0 والا سپرینګ پکښې دی، بلکل الریډي. خو خیر کې بیا چیرې فریکونسي ډېرې جټکې والا یا ډېر ډون وای، بیا به پي بي 0
پورته ورشي دلته را کښته بیا کړي یعنې که جټکې ولې پورته بیوسي که فریکونسي ډېره ډاون کېده یعنې کښته کېدله بیا به دی هم کښته راوړي نو فریکونسي به برابره شي بس موږ په دغه 180 باندې له کوزو کې برابر دی اوس هیټر درته